په جلال آباد ښار کې مخپټې ښځې هم نشي توکي یعنی پوډر خرڅوي. سلام او مینا قدرمنو دوستانو، د پښتو پوسټ په یو نوې او معلوماتي ویډیو کې تاسو ته هرکلی وایم. دوستانو یو خبر در سره شریکوم چې په جلال آباد ښار کې په نشو باندې د اخته کسانو تعداد ورځ تر بلې ډیریږي. که څه هم حکومت هر وخت د دې په خلاف اقدام کړی دی، خو بیا هم هیڅ اغیز نه لیدل کیږي او هیڅ راکم شوی نه دی. ښاریان وایي په دې ښار کې په ښکاره نشي مواد خرڅیږي، خو پولیس یې مخه نه نیسي. دغه پوډرانو ته پوډر څوک راوړي او څه وخت یې پرې خرڅوي؟ د دې پوښتنې په جواب کې ښاریان وایي په ښار کې یو شمېر مخپټې ښځې دي چې نشیانو باندې نشي توکي، پوډر او نور شیان خرڅوي او دغه په بدل کې ترې پیسې اخلي. نوراني چې د ښار یو اوسیدونکی دی، هغه وایي چې ماښام د جلال آباد ښار چپریار زړې اډې ته څیرمه د پوډرانو له یوې ډلې سره یوه ښځه ولیده چې مخ یې پټو او چادرې په سر وه او په نشه باندې اخته کسانو ته یې نشي توکي ورکړل او په رکشه کې لاړه. ښاریان وایي چې دا ډول مخپټې میرمنې ډېرې دي، خو په ښار کې نشي توکي خرڅوي. د دې په خبره دوی له پولیسو سره هم اړیکې لري، ځکه په ډاډه زړه نشي مواد خرڅوي. بل لور ته د ښار یو بل اوسیدونکی عبدالاحد بیا وایي د میرمنو ترڅنګ د ښار په هغو ځایونو کې چې پوډریان ناست وي، له ماشومانو په ګټنې هغوی ته مواد رسیږي. د سترګو لیدلې حال بیانوي، وایي ماښام کور ته روانم، د لغمان اډې سره دلته دا ځای ناپاکه دی، پوډریان ناست دي، ماشوم راغی، نشي مواد یې ټولو ته ورکړل، ما چې کله عکس اخیستو نو هغه وتښتېدو. دوی وایي د پولیسو بېغوري د نشي موادو په ښکاره خرڅولو ته لاره برابروي. ښاریان په دې اړه باندې اندېښمن دي او وایي که د نشي توکو د خرڅولو مخه ونه نیول شي نو د دې تعداد به ورځ تر بلې نور هم زیات شي. د دوی په خبره حکومت دې په خپلو وعدو باندې عمل وکړي او د دې په خلاف د عملي ګامونه پورته کړي چې مخنیوی وشي او د هغه کسانو علاج دې وکړي چې اوس مهال په نشو باندې اخته دي. جلال آباد کې نشیان بیا وایي چې په ډېرې اسانۍ سره ورته ماشومان او ښځې دغه مواد راوړي، خو بل ورته بیا چارواکي د خلکو د سترګو لیدلې حال او خبرې بې ځایه بولي. د امنیې د قمندانۍ ویان فرید خان بیا وایي چې د نوو اقداماتو او پړې منلو پر ځای د تیر کال د نشي توکو د نیول کېدو خبره کوي. دی وایي تیر کال په زیات شمېر نشي توکي او کاروباریان نیولي، نوموړی دا نه مني چې په ښار کې د نشي توکو خرڅول داسې په ښکاره ترسره شي. په داسې حال کې چې ښاریان بیرته د ښاروالۍ د ویان په دې خبرې نیوکه کوي او وایي چې تل یې دوی ته په اسنادو هغه ځایونه په ګوته کړي چې نشي مواد پکې خرڅیږي، خو دوی هیڅ اقدام نه دی کړی. یو شمېر ښاریان بیا د هویت د څرګندولو په خاطر ویره لري. دوی وایي پولیس له یو شمېر نشي کاروباریانو سره لاس لري او له همدې امله د دوی هویت پټ نه ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې شکایتونو څخه موده وړاندې د ننګرهار امنیه قمندان هم ویلي چې د پولیسو د ځینو مشرانو په ګډون به هغه کسان هم ونیسي چې د نشي توکو په قاچاق کې ورسره لاس لري، خو تر اوسه د داسې اقدام څرک نه لیدل کیږي. قدرمنو دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه و. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ موږ سره په کمنټس کې شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. ډېره مننه.